څلور ملګري او پټ راز. په یو ښکلي او آرام کلي کې څلور ډېر نږدې ملګري اوسېدل: احمد، بلال، کامران او داود. دوی له ماشومتوبه یو ځای لوی شوي وو. یو ځای به یې لوبې کولې، یو ځای به یې خندل، او کله چې به یو غمجن وو نور به یې تسلي ورکولې. د دوی ملګرتیا د کلي د هر چا لپاره د مثال په توګه یادېده. یوه ورځ احمد وویل: راځئ چې نن هغه زاړه جنګل ته ولاړ شو چې خلک وایي هلته پټ رازونه دي. بلال لږ ویریدلی و، خو وویل: که موږ ټول یو ځای یو نو هیڅ ویره نشته. کامران او داود هم خوشحاله شول او څلور واړه ملګري د ماښام نه مخکې د جنګل پر لور روان شول. کله چې دوی جنګل ته ورسېدل، فضا یو څه عجیبه وه. باد په ونو کې داسې شور کول لکه څوک چې خبرې کوي. دوی په احتیاط مخ ته لاړل تر دې چې یو زوړ وران کور ته ورسېدل. داود وویل: دا ځای ډېر خطرناک ښکاري، شاید بیرته ولاړ شو. خو احمد چې تل به یې زړوره و، وویل: نه، موږ باید دا راز معلوم کړو. دوی کور ته داخل شول. دننه هر څه زاړه او دوړو پوښلي وو. په یوه کونج کې یو صندوق پروت و. کامران ورو ورنږدې شو او صندوق یې خلاص کړ. د صندوق دننه یو زوړ کتاب و. بلال وویل: دا شاید عادي کتاب نه وي. کله چې احمد کتاب خلاص کړ، ناڅاپه یو عجیبه رڼا خپره شوه او څلور واړه ملګري داسې احساس وکړ لکه بلې نړۍ ته تللي وي. دوی ځانونه په یوه تیاره ځای کې ولیدل. یو زوړ سړی ورته مختلي ولاړ و. هغه وویل: تاسو زما پټ راز وموند، اوس باید یو امتحان تیر کړئ. احمد پوښتنه وکړه: کوم امتحان؟ زوړ سړی وویل: تاسو باید خپل تر ټولو لوی ویره ومنئ او یو بل ته رښتیني پاتې شئ. ناڅاپه هر یو ملګری په جدا حالت کې بند شو. بلال چې له تیارو ویریده، په بشپړه تیاره کې پاتې شو. خو هغه په ضرورتیا وویل: زه یوازې نه یم، زما ملګری زما سره دی. کامران چې تل به یې دروغ وایل، داسې حالت کې شو چې باید رښتیا ووایي. هغه ومنل: ما کله دروغ ویلي، خو زه غواړم بدل شم. داود چې ځان کمزوري ګڼلو، ځان مې یو قوي دشمن مختلي ولیدل. خو هغه زړه راټول کړ او وویل: زه کمزوري نه یم، زه ضرور یم. احمد چې تل به یې ځان مشر ګاڼل، داسې حالت کې شو چې باید د نورو مرسته ومني. هغه ومنل: زه یوازې نشم کولی، زه خپلو ملګرو ته اړتیا لرم. کله چې څلور واړو خپل امتحانونه تیر کړل، ناڅاپه رڼا خپره شوه او دوی بیرته هماغه زوړ کور کې راښکاره شول. زوړ سړی بیا راڅرګند شو او وویل: تاسو رښتینی ملګرتیا ثابته کړه. دا راز یوازې هغو کسانو ته ښکاره کیږي چې یو بل ته وفادار وي. کله چې دوی له جنګله راوتل، هر څه عادي ښکارېدل، خو د دوی زړه بدل شوي وي. اوس دوی پوه شول چې رښتینی ملګرتیا یوازې خندا نه ده، بلکې باور، رښتینولي او ضرورتیا ده. د هغې ورځې وربسته د دوی ملګرتیا لا هم قوي شوه. دوی به تل یو بل ته رښتیا وایل، یو بل به یې مرسته کولې او هیڅ کله به یو بل نه پرېښودل.